عايزان اولنی خبره دا ده که ستاسو یادیږي څو جمعې مخکې خبره پر ختم نبوت وسوله په هغه کې دا خبره وسوله چې مبارک ثانی دا یو قادیانی دی هغه راولاړ سو تفسیر صغیر په نامه چې دی لیکلی دی د قرآن تحریف یې کړی و د قرآن د آیاتو د ځان تفسیر و ترجمه و معنا کړې وله بیا مطلب دغه کیس چې دی هغه دایر سلو بیا چیف جسټس را ولاړ سلو د دې په حق فیصله وکړله د دې د حق فیصله چې د هغه وکړله نو ډیر مطلب پریشانی او استراب د مسلمانانو جوړ سلو هغه د هر فرقه مسلمانانو علما لدی خبر ډیر پریشان سلو بیا د علماو بیا د مسلمانانو بیا را ولاړ سو مطلب په ډیر لوی پیمانه او په سخت انداز مطلب هغه احتجاج چې دی هغه ریکارډ کړي بیا ورسته مطلب په پارلیمنت کې پر دغه باندې خبره وسوله ډیر زوروره خبره چې وکړله هغه زموږ علماو وکړله ډیر زوروره خبره چې وکړه هغه د پیپلز پارټي عبدالقادر پټیل وکړله ډیر زوروره خبره چې په پارلیمنت کې وسوه هغه د پی ټی آی علي محمد خان وکړله الله دې ژوندي لري الله دې آباد لري الله دې د دې د خدمتونه د خپل رضا سبب وګرځي او په دغه خدمتو دې الله پاک د دې مغفرت وفرمایي بیا قاضي فایز و دې خبرې ته مجبور سو چې زموږ د وطن زموږ د پاکستان چیف جسټس دی هغه لوی قاضي دی د سپریم کورټ بیا هغه راولاړ سو دوباره پر دې باندې مطلب نظر ثاني چې د هغه وکړله بیا د هغه قاضي فایز پرون ورځ کې وتقي صاحب ته وویل منتقي عثماني صاحب ته چې زه ډېر معذرت غواړم ما پره دستاویزات چې دی هغه ویلې نو ما ټوله کهاني او ټوله مسله او ټولې خبرې ویلې نه وې ما فیصله وکړه زه هغه فیصله واپس اخلم په هغه کې مولانا صاحب ډېر زبردست اهم کردار چې دی هغه ادا کوي په هغه کې مطلب زموږ د علماو خاص کر منیب الرحمن را واخله د بریلیت چې کوم مطلب هغه عالم دی داغه چې د اهل حدیثو در واخله ټول طبقو او د ټول فرقو علما او داغو مسلمانانو په ډیر ښه انداز خپل احتجاج چې دی هغه وکړي بیا خود د قاضي فایز و دې خبرې ته مجبور سو و دې خبرې ته وتړل سو چې یاره لما غلطي سوې ده ما پوره هغه مطلب هغه کیس چې دی هغه ما پړاو کړی نو ویلې مې نو هغه مطلب هغه مطالعه مې نه وکړې ما فیصله وکړه زه خپله فیصله واپس اخلم بیا چې کومه خبره د اسلام د قرآن خلاف ده خاص کر هغه یې ځینې لیرې کړلو بیا د هغه علما چې په هغه کې مولانا صاحب وو په هغه کې مفتي منیب الرحمن صاحب وو په هغه کې مفتي تقي صاحب وو په هغه کې مطلب د نورو فرقو لوړ علما و هغو ته وویل چې تاسو څنګه وایاست د قرآن او د حدیث مطابق زه هغسې فیصله کوم الحمدلله بیا زموږ د علماو د لارې خاص کر د مولانا صاحب له طرفه صدا خبره سوه چې نن ورځ چې دا هغه به موږ یوم تشکر چې د هغه لمانځو هغه به موږ مناوو چې الحمدلله زموږ په وطن کې یو ډېره لویه فتنه پیلاوېدله الحمدلله زموږ په وطن کې یو ډېره لویه جګړه شروع کېدله الحمدلله زموږ په وطن کې یو ډېره لویه وینه تویېدله د هغو ټولو خبرو مخنیوی وسلو موږ د الله شکر ادا کوو موږ د هغه رقم د ټولو مسلمانانو شکر ادا کوو خاص کر زموږ علما سرکرده موږ په هغه کې د قاضي فایز شکریا ادا کوو الله دې د ایمان برقرار ولري الله پاک دې دغه ایمان د لپاره د نجات سبب وګرځي نور ځان ته خبره د قاضي ځان ته ګناهګار دی علما ځان ته ګناهګار دي زه ځان ته ګناهګار یم کارکنان ځان ته ګناهګار دي خو معنا دا نه ده چې موږ د محمد رسول الله د سر سودا نعوذ بالله وکړو معنا دا نه ده چې موږ د پیغمبر علیه السلام ختم نبوت چې دی نعوذ بالله هغه خرج کو معنا دا نه ده چې موږ د پیغمبر علیه السلام پر ختم نبوت باندې سودا وکړو نیک کوو مرګ غواړو خو موږ د پیغمبر علیه السلام د ناموس د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت د پیغمبر علیه السلام د شان د پیغمبر علیه السلام د احترام د پیغمبر علیه السلام د اکرام سودا موږ ختم
قطعا نه کوو زموږ دپاره تر ټولو اهمه مسله هغه محمد رسول الله دی چې نبي دی رسول دی پیغمبر دی او خاتم النبیین دی پر دې زموږ ایمان دی د ټولو مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ خبره ده د شکرې خبره ده او د الحمدلله خبره ده موږ به د الله حمد وایو چې یا الله له لوی ستړي دې خلاص کو له لوی مشکله دې خلاص کو او لوی مشکل دې زموږ د وطن پر سر و هغه دې لیرې کړي الحمدلله بیا الحمدلله بیا الحمدلله الله دې ټول مسلمانان ژوندي لري او ټولو مسلمانانو ته دې الله پاک اکه وکیلان دي اکه ججان دي هغه که پوجان دي اکه وزیران دي هغه که د پارلمنت مطلب غړي دي که عام مسلمانان دي و ټولو ته دې الله توفیق د محمد رسول الله د خدمت د محمد رسول الله د احترام د محمد رسول الله د اکرام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت چې کومه لاره ده هغه دې الله پاک و ټول مسلمانانو تور نصیب کړي قادیانیانو ته دې الله پاک هدایت وکړي دا چې په کومه تیاره کې پراته دي په کومه غلط فهمي کې مبتلا دي پر کومه غلطه روان دي الله دې هدایت ورته وکړي اهدنا الصراط المستقیم خدا هغه معنا ده هغه هدایت ورکول والا ذات الله دی ما ته دې الله هدایت پر ایمان او پر اسلام وکړي و دې ته دې الله پاک هدایت د دې وکړي چې د قادیانیت سره لیرې سي د محمد رسول الله تر جنډې لاندې سي دا خبره ختمه شوه عزیزانو